سلامونه ملګرو، زه یم دیدار سوزی او د صحت په حواله په دې نننۍ ویډیو کې به زه خبرې کوم د غوږونو د کشاري یا سوینکاري په حواله باندې چې دلته ورته په میډیکل ټرم کې ټینیټس وایي او هلته به ورته مونږه ټینایټس وایي. د عامو خلکو په نظر کې دا یو بیماري ده، خو دا بیماري نه ده، دا اصل کې یو علامت دی د یو بیمارۍ او دا مونږ ته ښایي چې په وجود کې څه نه څه ځای داسې یو بیماري موجوده ده چې د هغې علامت د دې سوینکاري یا د دې کشاري په شکل کې په غوږونو کې راځي. کشاري اصل کې هغه اواز چې کم د غوږونو په ذریعه باندې مزغو ته ځي او مازغه دا پرسپشن کوي یا دا محسوسوي چې دا یو اواز دی، حالانکه دا اواز یې نه. دغه اواز چې دی نو په مختلف حالتونو کې کیدی شي، لکه څنګه چې ما وایي ځینو خلکو ته په کشاري محسوسیږي، ځینې خلکو ته چې دی دا سوینکار مسلسل سوینکار، ځینې داسې کریډي اواز په شان ته محسوسیږي او ځینې د شپېلۍ په اواز. دا مختلف حالتونو کې بیا دا چې نو چاته تیزي، چاته روی، چاته مسلسلي، چاته چې نو کمیږي زیاتیږي، نو دا په دې مختلف قسمونو کې دا خلک محسوسوي دا اواز. دا کشار یا سوینکار چې دی په دنیا کې تقریبا 15-14% کسان چې دي هغو دا محسوسوي، خو 1-2% پکې بیا دی چې هغه دا ډیر زیات محسوسوي او دومره زیاتې چې هغو ته خوب نشي کولی یا کار نشي کولی. نو هغه چې دی نو بیا هغه له علاج پکار او هغه علاج دای چې لکه هغه په دغه کشاري نه محفوظ وساتلی شي، که لاندې څه بیماري د هغې علاج وشي، او یا هغه په انټي ډپریسنټ ډرګز ټریټمنټ باندې واچوي چې لکه هغو ته نور ذهني څه بیماري جوړه نشي او هغه خپل ژوند په ښه طریقه کولی شي. د دې وجوهات چې کوم دي د ټول نه غټه وجه په 90% یا په لس کم 100% چې د نو هغه د داسې اوازونو سره مخ کېده چې هغه ډیر تیز اوازونه، مسلسل غوږونه چې د داسې اوازونو سره مخي، لکه مونږ چې موسیقي اورو او موسیقي ډیره په زور اورو، مسلسل اورو، د ډیر عمر دپاره اورو، نو دغه چې دی نو دغه غوږونه خرابولی شي یا د کشاره په غوږونو کې جوړولی شي. د دې نه علاوه کم خلک چې په ماشینانو کې کار کوي، په مختلف کارخانو کې کار کوي، تیز ماشینانی او د هغې سره د هغه غوږونه مخي مسلسل، نو هغه کولی شي لکه د لینټر ماشین شو، موږ بولو اره ماشین شو، یا داسې نور ماشینان، یا چې څوک دا ټوپکې ډزوي لکه د ډزارو سره، نو د دې ډزو سره چې دی هغه غوږونه هم دغه کشاري طرف ته تلی شي، یا که ناڅاپي د ماکه وشي نو د هغې سره هم دا کیدی شي. د ټول نه غټه وجه خو هم دغه یي. د دې نه علاوه چې دی نو په غوږونو کې ستا خیره یې موږ چې ورته ویکس وایو، نو دغه ویکس هم چې دی د هغې بیا چې صفایي وشي نو هغه کشار ختم شي، که نه که صفایي نه کیږي او مسلسل د غوږونو کې دغه ویکس جمع نو دا کشار چې یي په غوږونو کې او مسلسل دی زیاتیږي. اصل کې په میډیکل لحاظ باندې موږ غوږ چې دی نو هغه موږ په 3 حصو کې تقسیمو، لکه موږ ته بهر حصه، د منځنۍ حصه او د نننۍ حصه. دا د غوږ هغه تقسیم دی چې په دې تصویر کې تاسو لیدی شئ. دا بهر غوږ چې کوم دی دا اودي کلر، دا ایکسټرنل ایر ورته وایي، دا بهر غوږ دی او د دې سره د غوږ دا پرده ده لګېدلې ده. د دې نه پس چې کوم د مالټې رنګ دا منځه حصه تاسو وینئ، نو دا چې ده دې ته موږ میډل ایر وایو، د غوږ منځۍ حصه. او بیا دا دریم ګلابي رنګ دا غونډې دایرې غوندې چې دي یا پیپونه غوندې چې دي، نو دغې ته موږ اینر ایر وایو یا د غوږ چې دی هغه دننه حصه. په دې کې که هر ځای کې انفیکشن وشي نو دی چې دی نو دغه کشاره یا دا مسله پیدا کولی شي. عموما داسې کیږي چې لکه د اواز چې د بهر نه راشي نو د غوږ پردې سره ولګي، د غوږ پردې نه پس په دې منځ په دې غوږ کې چې دی په دغه حصه کې واړه واړه هډوکي د هغو نه پاس شي، او بیا دا دریمه دغه حصه چې کومه ده دا غونډه د پیپونو دا حصه چې کومه ده نو په دې کې واړه واړه یختۍ چې دې ته مونږ سیلیا وایو، او دغه ویښته چې دي نو دا د اواز بوزي او بیا اډیټري نرو یا په هغې د غوږونو چې کوم رګونه اعصابي هغو ته لاړ شي او بیا مزغو ته ورسي دغه شانتې. نو دا اواز هلته مازغه چې پرسپشن وکړي چې دا څنګه اواز دی او د څه شي اواز دی. کله چې په دې د غوږ په دې د نننۍ حصه کې دغه سیلیا یا دا ویښته چې دي دا کمزوري شي یا کاږه شي یا مات شي، نو دې ته مسلسل اواز ځي، او دغه وجه نه دا یو ډیره لویه وجه کیدی شي چې لکه د کشاري یا د سوینکاري دا په غوږونو کې. د دې نه علاوه چې د منځ د غوږ د حصه چې کومه ده، یو خو ما د انفیکشن خبره وکړه، انفیکشن که په هر ځای کې نو دا مسله به جوړوي. بله د غوږ د منځ دا حصه چې کومه ده، دا هډوکي چې دي دا چې کله سټیف شي یا د دې څه مسله جوړه شي نو د دغې وجې نه هم دا کشاره کیدی شي. او د ټول نه مهمه بله خبره چې ده د دننه غوږ چې کوم دی په هغې کې که دغه مینیر ډیزیز ورته وایي
یو بیماری ده چې په هغې کې په دې پیپونو کې خپلې اوبه او هغه په څه وجه باندې انبیلنس شي او څه مسله پیدا کړي نو د دغې وجې نه هم کشاره کیدی شي. او بله غټه خبره د مزغو ټیومر یا کینسر چې ورته وایي که هغه وشي نو د هغې نه هم دا کشاره کیدی شي. دا د دې وجې وې د غوږ په دغه باندې د دې وجې نه کشاره کیدی شي. د دې نه علاوه به زه دا ووایم چې ځینې دواګانې داسې دي چې لکه د هغې وجې نه دا کشاره کیدی شي. خصوصا دوی ووایي چې 200 قسم دواګانې داسې دي چې هغه دا کشاره جوړولی شي یا زیاتولی شي چې په هغې کې ډېر شي انټي بایوټیک هم دي او په هغې کې انټي انفلامېټري درده دواګانې چې موږ خورو خصوصا اسپرین دی پکې او انټي انفلامېټري دا بروفین وغیره ګروپ دی پکې. بیا په بلډ پریشر کې چې کومې دواګانې ورکوي په دې کې یو قسم دی ډایورټکس هغه دی پکې او نور د ډپریشن یا د الرجي دواګانې داسې شته چې د هغې وجې نه هم دا کشاره کیدی شي. د دې سره سره عمر هم پخپله یو بیماري ده نو عمر چې زیات شي نو د هغې سره ټول وجود کمزوری شي دغه کیدی شي. بیا د دې نه علاوه چې کوم دی که په مریض کې په یو تن کې داسې مرضونه چې هغه لکه د زړه مرض شو د بلډ پریشر مرض شو یا ګایټر خصوصا د غور دغه چې شو بیماري چې شوه نو د دې وجو نه هم دا کیدی شي. دا ټولې وجې کیدی شي. نو په دې ټولو به نظر ساتل غواړي چې لکه څه بیماري ده او د کشاري وجه څه ده. بیا ډایګنوستیک ټیسټ چې کم کیږي یا د دې دغه دپاره چې دا معلوموي نو په هغې کې لکه ډاکټران یا که اډیټر کم دغه چې کوي دا ټیکنالوژیست چې کومې دا که دا ټیسټونه کوي تاسو نو په هغې کې لکه اډیټري ټیسټ یا هغه دی چې تاسو په یو داسې کمره کې کښېنئ چې په هغې کې بالکل شور نه او ستاسو غوږونو ته هغه آلې ولګئ او دا اواز ګوري چې ستاسو د عمر په لحاظ باندې دغه اواز تاسو څومره اورئ او څنګه اورئ د هغو سره نارمل ریډینګ یې د هغې سره یې کمپیر کوي دغه ګوري. د دې نه علاوه چې دی نو بیا ستاسو حرکات ګوري. په هغې کې حرکات خصوصا دی چې لکه تاسو باندې اکسرسایز هم کولی شي هسې حرکتونه هم کوي نو دا ټقارې د اواز که خیږي ټقارې بعضې وخت کشاره نه خو دا ټقارې نه دا ټقارې که بیا ګوري نو هغه دې ته ګوري چېرته د مومنټ سره حرکت سره تاسو سټ وړقاو نو کیدی شي سټ تاسو چېرته مخکې زخمي شوی یا مهرې چې کوم دي په هغو کې څه مسله پیدا شوي یا دا کوم دا جاینټ چې دی دلته که څه سټیف شوي یا څه مسله پیدا شوي دغې وجې نه هم دا کشاره کیدی شي. نو بیا دغه ته ګوري چې یاره دغه څه مسله خو نه ده. د دې نه علاوه چې دی نو بیا تاسو اکسرسایز تاسو باندې کوي نو اکسرسایز سره بعضې وخت داسې چې لکه دغه کشارې زیاتیږي او کمیږي اکسرسایز سره نو دا بیا د واسکولر سیستم یا د رګونو څه مسله نو هغه په دې کې ګوري. او د دې سره مهمه خبره ده چې ستاسو سټي سکین وشي او ام آر آی وشي چې د مزغو یا کینسر یا څه بله دغه داسې بیماری چې هغه تی رول اوټ شي هغه تی وځي. نو دا ټولې دغه چې دی د کشاري د علامت چې کوم دی نو د دې لاندې چې کوم بیماریانې نو د هغو علاج کیږي. د دې سره سره بیا چې دی نو هیرینګ ایډز ورته وایي لکه بیا ځینې دغه داسې چې هغو ته ډېره مسله او هغو د اوازونه چې دا کشار یې ولا ختموي نو د هغې دپاره مختلف قسمه ډیوایسز راځي یا مشینان راځي چې هغه ورته لګوي لکه وایټ نایز مشین یو هغه راځي نو هغه داسې چې په هغې کې خپل د باران په شانتې یا د اوبو په شانتې اوازونه نو هغه دغه چې ستاسو کوم د کشاري اواز چې نو هغه کمی او د دې سره چې دی نو هیرینګ ایډز راځي که چا غوږونه ورسره درانه نو هغه هیرینګ ایډز کې هم دغه مختلف مشینان راځي نو هغه غوږونه اواز هم زیاتی او دغه اواز چې دی نو هغه کمی. د دې نه علاوه هم مختلف قسمه مشینان راځي چې هغه ستاسو دا کشاره ختمولی شي. دلته به زه یو مهمه خبره دا وکړم چې لکه دا مشینان چې دي دا به صرف او صرف چې ستاسو کله ډایګنوسټیک ټیسټونه وشي نو بیا استعمالیږي. د هغې وجه دا ده که تاسو دا مشینان په خپله والی او استعمال یې کوئ نو کیدی شي هغه مرض ستاسو ته نه او ستاسو غوږونه ښه خراب شي او داسې شوي هم دي. مثال د سترګو د نظر د چشمو دی ته د ځانه چشمې نشي دغه کولی لګولی یا ځان له نشي خوښولی چې دا زما ټیک دی ستا نظر ټیسټ کېږي باقاعده دغه شانتې ستا غوږونه ټیسټ کېږي او تاله چې څومره فریکونسۍ والا څومره دغه والا دا هیرینګ ایډز پکار یې هغه بیا تاله درکوي. نو په خپله به دا شی نه کوئ. مهرباني به کوئ چې لکه کله هم تاسو دا مسله نو چې تاسو دا ټول څیزونه رول اوټ شي او ګوري چې یاره تاسو ته لاندې څه داسې بیماري خو نشته چې هغې دا پیدا کړې ده تاسو داسې دوايانې خو نه خورئ چې هغې دا مسله پیدا کړې ده تاسو داسې ځای ته اکسپوز خو نه یې چې